په غوسو شونډو د ترخو زهرو ګوټونه کوم، په غوسو شونډو د ترخو زهرو ګوټونه کوم، زمانه تښتې زه په مرګ پسې ګواښونه کوم. د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي، د مرګ په وخت کې مې هم شونډو له سندرې راځي. د بنګو بوټي یم په قبر هم ګلونه کوم، چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلي پرېږدي، چې زما غږ اوري نو لار بدلوي کلي پرېږدي. زه په هغوی پسې روان یم اوازونه کوم. خپه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی، خپه ترې زه یم پړ جانان دی خو دستور داسې دی. مین پې زه یم نو زه به مینتونه کوم، ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم، ستا نه پخپله ستا د حال تپوس کولی نشم. نور د هر چا نه ستا په هکله تپوسونه کوم. جانانه ما ته خپله مینه دروغجنه ښکاري، جانانه ما ته خپله مینه دروغجنه ښکاري. چې بیلتون مړ نه کړم په ځان ځکه شکونه کوم. د ځان دشمن شوم د جانان سره پښتو کومه، د ځان دشمن شوم د جانان سره پښتو کومه. ځان له پخپله په مری باندې زورونه کوم. شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده، شاهده دا زما د خپل اختیار خبره نه ده. زه به تر مرګه پورې ستا د ژوند غمونه کوم. قدرمنو غږ د پښتونخوا ریډیو 92.2 پېښور او ستاسو کوربه شاهد علي شاهد تاسو ته وارې بیا هرکلی او په خیر علي وایي. او بلکل دغه یادګیرنه در کومه تاسو ته چې زمونږ او ستاسو ملګرتیا روانه ده د اوس نه ټیک تر 10 بجو پورې یو بل سره بلکل نیغ په نیغه د هوا په چپو او ستاسو دپاره خوندوره موسیقي په دې پروګرام کې وخت په وخت شریکوو. په مختلفو موضوعاتو هم په ادبي موضوعاتو باندې کله کله څه ناڅه خبرې هم کوو. ستاسو ټلیفون کالز هم په خپل وخت باندې اخلم او ستاسو انتخاب کلامونه هم تر تاسو پورې درسوم. قدرمنو بلکل د فیسبوک د لارې هم دا وخت مونږ ډېر ملګري ګوري او دغه ټولو ملګرو ډېر زیاته مننه. کوشش کوم چې دغه ټولو ملګرو دپاره ما کوم انتخاب راوړی دی چې هغه په پروګرام کې شریک کړم. یقینا زما دغه کوشش چې زه ډېر ښه د ډېرو تکړو خلکو د ښو هنرمندانو انتخاب تر تاسو پورې راورسوم. د پروګرام په دې برخه کې زما سره چې د کم چا کلام د ډاکټر اسرار صاحب چې د مردان سره تعلق ساتي، په مشرانو کې دی، په استادانو خلکو کې دی، د هغوی غزل تاسو سره شریکوم. ډاکټر اسرار صاحب وایي چې مینه کې یره هم مسرخه نه ده، مینه کې یره هم مسرخه نه ده، دواړه دې ورو کې شي یوه ښه نه ده. مینه کې یره هم مسرخه نه ده، دواړه دې ورو کې شي یوه ښه نه ده. ناس دې رقیب مې د جانان په خوا کې، ناس دې رقیب مې د جانان په خوا کې، لایق د مرګ دی خو موقع ښه نه ده. زمانه مه پوښته کیسه د مینې، زمانه مه پوښته کیسه د مینې، کیسه د داسې چې کیسه ښه نه ده. د ننګ جذبه د زل په مارو خوړه، د ننګ جذبه د زل په مارو خوړه، خوب ته یې مه پرېږدې وده ښه نه ده. چې اورېدی نشي درزا د یو بل، چې اورېدی نشي درزا د یو بل، زړونو کې دومره فاصله ښه نه ده. اصراره مه کوه کږې خبرې، اصراره مه کوه کږې خبرې، څوک به دې سم کړي زمانه ښه نه ده. اصراره مه کوه کږې خبرې، څوک به دې سم کړي زمانه ښه نه ده. قدرمنو بلکل دغه د ډاکټر اسرار صاحب غزل او د صاحب شاه صابر صاحب ارواښاد صاحب شاه صابر غزل دی راسره ډېر خوندور کلام یقینا لرم ستاسو به ډېر خوښ شي. صابر صاحب فرمایلي وو چې زما د زړه د خوږېدو رازونه مه لټوه، زما د زړه د خوږېدو رازونه مه لټوه، اور به در پورې شي اشنا اورونه مه لټوه. د خپلو سترګو له ظلمونو به دې کرکه وشي، د خپلو سترګو له ظلمونو به دې کرکه وشي، مه کوه مه زما د زړه زخمونه مه لټوه. د خپلو سترګو د ظلمونو به دې کرکه وشي، مه کوه مه زما د زړه زخمونه مه لټوه. زما بې سره شوګیرې در پورې ونښلي، زما بې سره شوګیرې در پورې وننښلي، زما په سترګو کې زما خوبونه مه لټوه. ارمانه مه کوه د ښکلو زړونه ډېر خیرن دي، ارمانه مه کوه د ښکلو زړونه ډېر خیرن دي، ښکلو ته ګوره خو د ښکلو زړونه مه لټوه. په دې سرونو کې به سر وخوري د عقل رڼا،
په دې سرونو کې به سر وخورې د عقل رڼا دا د وهمونو د تیارو غارونه مه لټوه. مینې په دې سرونو کې به سر وخورې د عقل رڼا دا د وهمونو د تیارو غارونه مه لټوه. په دې کوڅو کې د الفت بادونه نه الوزي، په دې کوڅو کې د الفت بادونه نه الوزي. صابر دلته د الفت رنګونه مه لټوه. قدرمنو بالکل دغه د صاحب شاه صابر صاحب کلام او د عبدالرحیم روغاني غزل را سره دی، هغه هم ستاسو نظر کوم. عبدالرحیم روغاني صاحب وایي چې که کمزورو پسې ونیول نسکور لاس، که کمزورو پسې ونیول نسکور لاس، خو مات نشول په خیرو باندې د زور لاس. او بیا هم بریالي نشو په میدان کې، او بیا هم بریالي نشو په میدان کې، په دعا که ورته پورته و د مور لاس. دا تقدیر دی او که نه څه بل څه راز دی، دا تقدیر دی او که نه څه بل څه راز دی چې په خپله خاوره نشو د چا تور لاس. د باتور هیواد ولس په خود غلام وي، د باتور هیواد ولس په خود غلام وي، د حکمت نه چې رانغښتې دي هر کور لاس. وحدت علم هنر ژوند د روغانیه، وحدت علم هنر ژوند د روغانیه، دا کلیه د پکې ونوهي نور لاس. قدرمنو بالکل دغه د عبدالرحیم روغاني صاحب کلام د سوات سره تعلق ساتي، ډېر خوندور غزل و. او دا وخت را سره د پروګرام په دې برخه کې د علي محمد خان منجاکوټي غزل هم دی، هغه ستاسو نظر کوم. علي محمد خان منجاکوټي وایي چې څوک په دیوال د زړه د کم ارمان تصویر ته ګوري، چې په دیوال د زړه د کم ارمان تصویر ته ګوري، چې په دیوال د زړه د کم ارمان تصویر ته ګوري، څوک فکر وړی د خپل جانان تصویر ته ګوري. دا څوک د چا د انتظار د یاد په تیږه ناستي، دا څوک د چا د انتظار د درد په تیږه ناستي، ورته بیا بیا وایي د تا قربان تصویر ته ګوري. دا څوک د چا د انتظار د درد په تیږه ناستي، ورته بیا بیا وایي د تا قربان تصویر ته ګوري. د مخ په ګونجو لاس وهي او سترګې نه رپوي، د مخ په ګونجو لاس وهي او سترګې نه رپوي، لکه چې دا کس د خپل تیر دوران تصویر ته ګوري. د مخ په ګونجو لاس وهي او سترګې نه رپوي، لکه چې دا کس د خپل تیر دوران تصویر ته ګوري. زما جنون د نننۍ مینې غرور اغستی، زما جنون د نننۍ مینې غرور اغستی، زما احساس د سباني هجران تصویر ته ګوري. خیال د شاعر چې د خپل ذات په دایره کې گیر شي، خیال د شاعر چې د خپل ذات په دایره کې گیر شي، څوک به د دې وطن دالان دالان تصویر ته ګوري. علي په خپله بدحالی اوس هم یقین نه کوي، علي په خپله بدحالی اوس هم یقین نه کوي، آئین ته ودرېږي د خپل ګریوان تصویر ته ګوري. قدرمنو بالکل دغه د علي محمد خان منجاکوټي کلامو پرشته بهار، دا زمونږ یوه خور د هغې غزل در سره غواړم چې ستاسو نظر یې کومه. پرشته بهار وایي چې په هر حال کې د الله شکر پکار دی، په هر حال کې د الله شکر پکار دی، که خوشحال دی که د غم سره یې کار دی. په هر حال کې د الله شکر پکار دی، که خوشحال دی که د غم سره یې کار دی. د غرور د سترګو څکلی یې خمار دی، د غرور د سترګو څکلی یې خمار دی، خبره نه یم څوک نهر دی څوک بیمار دی. چې لرلی مې شیطان په کار کې کار دی، چې لرلی مې شیطان په کار کې کار دی، خېجولی مې د خپل ایمان په دار دی. بخته ستا نه مې دا زړه ځکه ویزار دی، بخته ستا نه مې دا زړه ځکه ویزار دی، تا په هر قدم په ما کړي ګزار دی.
د زړه سره دغه سوال څومره بیکار دی. د زړه سره دغه سوال څومره بیکار دی. محبت لا هم چا کړی په مقدار دی. ما به اخلي وفادار زما دلدار دی. ما به اخلي وفادار زما دلدار دی. زما غاړه کې لا پروت د امید هار دی. ما به اخلي وفادار زما دلدار دی. زما غاړه کې لا پروت د امید هار دی. ښکلی نه دی خو ډېر ښکلی کردار دی. ښکلی نه دی خو ډېر ښکلی نه دی خو ډېر ښکلی کردار دی. بهار هغه غنم رنګ ملنګ مې یار دی. ښکلی نه دی خو ډېر ښکلی کردار دی. بهار هغه غنم رنګ ملنګ مې یار دی. قدرمنو بالکل دغه د فرشته بهار غزل زما تر لاسو را رسېدلی و. غوښتل مې چې ستاسو نظر یې کړمه او د حماد مالیار غزل دی را سره هغه ستاسو نظر کومه. حماد مالیار وایي چې د ازادۍ له پاک دیاره وتل نه دي پکار. د ازادۍ له پاک دیاره وتل نه دي پکار. د غلامۍ بازار ته یاره وتل نه دي پکار. په ټول ولس کې شي خوره د نفرتونو تیاره. په ټول ولس کې شي خوره د نفرتونو تیاره. بیخي د مینې له مداره وتل نه دي پکار. حساس منزل او سخت مزل ته په هیڅ حال زړګیا. حساس منزل او سخت مزل ته په هیڅ حال زړګیا. د خپل مورال په کږه لاره وتل نه دي پکار. د دین په نوم دنیا خوړل د ګمراهانو کار دی. د دین په نوم دنیا خوړل د ګمراهانو کار دی. د رب په لار د چا دپاره وتل نه دي پکار. غمجنې اوښکې دوامدارې تویول پکار دي. غمجنې اوښکې دوامدارې تویول پکار دي. درد او پریاد ته له پرهاره وتل نه دي پکار. اورم چې دلته راکوزیږي د لیوانو ډلې. دلته بیخي حماد مالیار وتل نه دي پکار. قدرمنو بالکل دغه د حماد مالیار غزل و د مبین حساس رور غزل را سره دی. مبین حساس یقینا زمونږ ښه ملګری دی. اکثر د وړوکي بهر غزل لیکي. نن هم چې د هغې زما سره کم غزل دی نو د وړوکي بهر غزل دی. ډېر وړوکي بهر نه دی خو د 11 چپو غزل دی. نه د 11 چپو خو نه دی. بهرحال مبین حساس چې کم غزل دی د اکثر د وړوکي بهر غزل لیکي. خو زه دا ګورم چې دا غزل د وړوکي بهر نه دی خو بیا هم خوندور غزل دی. دی وایي چې یو وخت و چې به ماته دې نیولې بلا لارې. یو وخت و چې به ماته دې نیولې بلا لارې. یو وخت دی چې له ما دې کړې بدلې بلا لارې. ما رسم کړه ستا کلي او ما ستا دیدنه سره کړ. ما رسم کړه ستا کلي او ما ستا دیدنه سان کړه. ما رسم کړه ستا کلي او ما ستا دیدنه سان کړه. ما ستا کلي تیار جوړولې بلا لارې. ما رسم کړه ستا کلي او ما ستا دیدنه سان کړه. ما ستا کلي تیار جوړولې بلا لارې. دا ځکه زه نن داسې په بېلارو لارو سر یم. دا ځکه زه نن داسې په بېلارو لارو سر یم چې تا به تل په زلفو کې ایستلې بلا لارې. دا ځکه خو نن داسې په دا ځکه زه نن داسې په بېلارو لارو سر یم چې تا به تل په زلفو کې ایستلې بلا لارې. د بل وې په نصیب کې او د بل شوې په نصیب کې. د بل وې په نصیب کې او د بل شوې په نصیب کې. هر څوک مې کړې ستا دپاره خپلې بلا لارې. د بل وې په نصیب کې او د بل شوې په نصیب کې. هر څوک مې کړې ستا دپاره خپلې بلا لارې. تا یو زمونږ د کلي لار لیدلې وه حساسه. تا یو زمونږ د کلي لار لیدلې وه حساسه. هر څومره که به ما درته ښودلې بلا لارې. قدرمنو دا بالکل د مبین حساس ډېر خوندور کلام ډېر زړه پورې کلام و چې ستاسو نظر مې که یو غزل بل شریکوم بیا به موسیقۍ طرف ته ځم. دغه غزل د چا دی؟ دغه غزل دی د عبدالقدیر قدیر. عبدالقدیر قدیر وایي چې
چې د خولې نه د سترګو جنگ بدل دی، چې د خولې نه د سترګو جنگ بدل دی، نن اشنا ورله ورکړي رنگ بدل دی، چې د خولې نه د سترګو جنگ بدل دی، نن اشنا ورته ورکړي رنگ بدل دی. زه به څرنګه بلد شم په دا لار کې، زه به څرنګه بلد شم په دا لار کې، محبت ستا خو هر ګړنګ بدل دی. ترکیب او ما په یو حساب کې شماري، ترکیب او ما په یو حساب کې شماري، د بلبل نه خو په خوی په تنگ بدل دی. نن هغه په بدل رنگ کې ښکارېدله، نن هغه په بدل رنگ کې ښکارېدله، نن مې ځکه د غزل آهنګ بدل دی. خدایه څه محسوسوي پرې نه پوهېږم، خدایه څه محسوسوي پرې نه پوهېږم، کیفیت چې د قدیر ملنګ بدل دی، کیفیت چې د قدیر ملنګ بدل دی.